سلامونه وخت مو په خیر. د دې مهال خبرونو ته ښه راغلاست. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پر چینایي اتباعو برید غندلی او ویلي دي چې ترهګري په افغانستان او نړۍ کې د سولې او امنیت لپاره یو له جدي ګواښونو بلل کیږي. د شورا د دې برید ترسره کوونکو او ملاتړو ته د حساب ورکولو پر اړتیا ټینګار وکړ او غوښتنه وکړه چې دوی باید عدالت ته راوکاږل شي. دا په داسې حال کې ده چې داعش د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او کابل ته لیدا کړی چې دا ډله د فرضي ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه کوي. پاکستان هغه هیواد دی چې نوم یې له ترهګرۍ سره تړلی او د سیمې او نړۍ په کچه د ترهګرو د ملاتړي په توګه پیژندل کیږي. په دې لړ کې افغانستان تر بل هر یو ډیر د پاکستان د دغه ترهګر پاله سیاست له امله زیانمن شوی او په هیواد کې د ګڼو امنیت ضد پیښو شاهد پاتې شوی دی. په افغانستان کې چې ډیری ترهګریز بریدونه ترسره شوي د هغو مسؤلیت داعش ډلې منلی. له اسلامي امارت پر چارواکو د بریدونو نیولې تر دوی ورځې وړاندې د کابل ښار په زړه کې پر چینایي او افغان وګړو وروستی ترهګریز برید پورې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کابل کې پر چینایي وګړو برید غندلی او ویلي چې ترهګرۍ د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت پر وړاندې له تر ټولو جدي ګواښونو څخه دی. یاد شوې شورا د دې برید د تنظیمونکي او ملاتړو د حساب ورکولو پر اړتیا ټینګار کړی او غوښتنه یې کړې چې هغوی عدالت ته وسپارل شي. سازمان ملل متحد مطابق فصل 7 منشور خود می‌دانند که بعضی حادثات یا تهدیدات یا خطراتی که علیه بشر میباشه و صلح و امنیت جهانی را تهدید میکنند مانند حراس افغانی و انفجارات و حادثات بررسی کنند، هیئت بفرستند با هماهنگی کشور مربوطه. بعد از او در این مورد باید اقدام کنند و عاملین ازیا را باید به محکمه بین‌المللی عدالت معرفی کنند. داعش ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست او کابل تل ویلي چې دا ډله د فرضي ډیورنډ کرښې هاخوا خوندي پناه ځایونه لري او پر افغانستان خپل بریدونه له همغه ځایه تنظیموي. سره له دې چې د اسلامي امارت له لوري نیول شوو د داعش ډلې غړو څو ځلې ویلي چې په پاکستان کې روزل شوي او تجهیز شوي دي، خو پاکستان له دغو ادعاو ځان بېګناه ګڼلی او د نیوکو ګوته یې د کابل پر لور نیولی ده. قربانی چنین پروگرام های تروریستی سازمانده شده استخبارات پاکستان است که ما 45 سال در این جنگ و در این بدبختی و در این ترور و انفجار ملت افغانستان به میلیون ها کشته شده و این جنگ بلکه دوام داره با شکل مختلف، با اشکال مختلف، با شعارهای مختلف، با بیرقهای مختلف. په همدې وخت کې او د افغانستان او نړۍ پر وړاندې د اسلام آباد د دوګوني سیاست په دوام پاکستاني رسنیو د هغه هیواد د حکومتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې اسلام آباد په رسمي ډول د غزې د سولې شورا د غړیتوب بلنلیک ترلاسه کړی او هغه یې منلی دی. یا د رسنیو ټینګار کړی چې د دې پریکړې له مخې پاکستان به خپل پوځي ځواکونه هم غزې ته ولیږي. د پاکستان دا ګام په دغه هیواد کې له سختو کورنیو غبرګونونو او غندنو سره مخ شوی. سیاسي شنونکي دا کار د امریکې او اسرائیلو سره همغږۍ بولي او اسلام آباد تورنوي چې اسلامي ارزښتونه په ځانګړي ډول د غزې د خلکو ارزښتونه له پامه غورځوي. عضویت حکومت پروژه‌ای و غلام پاکستان در شورای صلح غزه و ایستاد شدن آنها در پهلوی ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و سایر کشورهای غربی در مقابل مردم بیگناه فلسطین بخصوص غزه موضوع جدیدی نبوده، چون پاکستان از طرف انگلستان تشکیل شده به خاطر اهداف استراتژیک و دوراندیش آنها و همه کشورهای غربی. دا په داسې حال کې ده چې کابل له اوږدې مودې وروسته شهرنو په سیمه کې پر یوه رستورانت د یو امنیت ضد او ترهګریز برید شاهد و چې له امله یې د یوه مسلمان چینایي وګړي په ګډون 7 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ او د دې برید مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه واخیست. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د تړلو له امله په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي او یوازې تېره ورځ 1514 کسان له پاکستان راستنه شوي.
له همدې امله اسلامي امارت پر افغان کډوالو فشار او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو لارو تړل د نړیوالو اصولو خلاف بللي او ویلي دي چې پاکستان له دې قضیو د افغان حکومت د فشار راوړلو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې ترنګلې شوي او د پام وړ کمزورتیا تجربه کوي، افغان اتباع چې د ډیرو کلونو راهیسې په ګاونډي هیوادونو کې د کډوالۍ له امله تر فشار لاندې دي، د دواړو خواو د چارواکو د زیاتو تاوتریخوالو او څرګندونو له امله له ستونزو سره مخ دي. یوازې پرون 590 کورنۍ له ایران او پاکستانه په زور افغانستان ته راستانه شوي او د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې 123 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشی شوي دي. برای رفع نگرانی مهاجران در این زمینه ایجاد یک راه حل پایداری در همکاری‌های بیشتر در بهبود وضعیت امروز مهاجران در این فصل زمستان نیاز فوری این کشورها است و همچنین سازمان‌های بین‌المللی باید توجه بیشتری به حق حقوق مهاجران در کشورهای میزبان مهاجرت جمله خو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې لارې له 3 میاشتو راهیسې د صادراتي توکو پر وړاندې تړلې پاتې دي. د وضعیت سره د ډیورند فرضي کرښې دواړو غاړو سوداګر سخت مالي زیانونه ګاللي دي. پاکستاني چارواکو افغانستان د مخالفو ډلو د ملاتړ په تورن کړی، خو اسلامي امارت دا ادعا یې په ځلونو او په کلکه رد کړی دی او د لارو تړل او په هیواد کې پر افغان کډوالو د فشار زیاتول یې د نړیوال اصولو خلاف ګڼلی دي. د لارو بندول او پر مهاجرینو فشارونه دا هغه څه دي چې د اصولو او ټولو نړیوالو نورمونو خلاف کار ده. اسلامي امارت هیڅکله هم د دواړو هیوادونو ترمنځ مشکل نه ده غوښتی. دا چې تجاوز هم د دوی لخوا شوی ده او لاره هم د دوی له اړخه تړل شوې ده، دا د دوی خپل مسؤلیت ده. افغانان له چا سره هم ترنګلې اړیکې نه غواړي. ښاغلي فطرت دا هم زیاته کړه چې پاکستان د پولې بندولو او د کډوالو د مسلې څخه د افغان حکومت باندې د فشار راوړلو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او دا به هیڅ پایله ونه لري. د ټولو هغو ستونزو مسؤلیت پاکستان ته ورګرځي چې په وروستیو څو میاشتو کې رامنځته شوي. متاسفانه چې پاکستان له تجارتي لارو او مهاجرینو د فشار د وسیلې په توګه کار اخیستی چې دا کار د دوی لپاره هیڅ ځای نه نیسي او بې ګټې دی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې کمیټې د بشري کړکېچونو او د کډوالۍ د ستونزو د مخنیوي لپاره افغانستان، پاکستان او ایران ته 126 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. تر دې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان اعلان کړی و چې د روان میلادي کال تر پایه به په ټوله نړۍ کې د بې ځایه شویو کسانو شمېر 130 میلیون تنو ته ورسیږي. د څو اونیو سړې هوا وروسته نن کابل ښار په سپینې واورې وپوښل شو او د کابل هوا یې نوره هم ژمنۍ کړه. د راپورونو له مخې په ځینو ولایتونو کې د واورې ورښت منځنی یا درنه ښودل شوی او احتمال شته چې دا به په راتلونکو ورځو کې دوام ومومي. په ورته وخت کې ډیری سړکونه په ځانګړې توګه د سالنګ لویه لاره د درنې واورې ورېدو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. کابل بې ضربی خو بې برفه نه. دا د کابلیانو یو مشهور متل دی. میگه کابل بیزار باشه و بیبرف نه. د سهار له لومړیو ساعتونو سره د واورې له ورېدو سره سم ښار په سپینوالي سره ارام شو. داسې انګرل کېده لکه ژمی چې په قرار قدم ایښی وي او د ښار کوڅو ته یې نوی رنګ او تازه فضا وربښلې وي. د واورې ورېدو کابل ته د ژمي څیره لا جدي راوویستله او له دې سره هم مهاله د کابل اوسیدونکو د کال د لومړۍ واورې هرکلی وکړ، خوښي څرګنده کړه او وایي چې واوره د اوبو د سرچینو د زیاتوالي او په هیواد کې د کرنې د وضعیت د ښه کېدو لامل ګرځي. ډېر خوشحاله یم چې نن واوره ورېدلې ده په کابل کې. نو ډېر وخت بعد څخه واوره وشوه او دا د خوشحالۍ لپاره یو ګټور تمامېږي شي. له دې سره سم یو شمېر نور له بېوزلۍ او بیکارۍ سره ټکوي او وایي چې خلک د سون توکو د اخیستو توان نه لري. برف و باران که از زمستان یک چیز بسیار مفید و مؤثر است و متاسفانه که شنوندگان ما و شما به دلیل فقر و بیچارگی مشکلات خود داره و مسائل مواد سوخت و زغال و چوب گپا قیمتش بالا رفته و این یگانه معضلی است که مردم افغانستان داره، علل خصوص شهروندان کابل ما و شما داره. برف که بارید رحمت الهی است و خیلی خوب است که بباره، مگر توانش مردم نداره، در شرایط فعلی کاربار نیست، مردم در فقر زندگی میکنه، دیگه اینی مشکلات ها را داره که به خاطر مردم اقتصاد ضعیف است. په همدې حال کې د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې د واورې ورښت
له منځني څخه تر درنې کچې راپور شوی او د راتلونکو ورځو تر پایه د دې ورښت د دوام احتمال هم شته. دا په داسې حال کې چې د ډیرو لارو په ځانګړي ډول د سالنګ لویه لار د درنې واورو ورېدو له امله د تګ راتګ پر مخ تړل شوی. په سالنګونو کې د شوبان المعظم د 2 نیټې له سهار څخه تر دا مهاله د دوامداره تیز ورښت له طوفان سره مل جریان لري چې له امله یاده لویه لاره د ترافیک پر مخ موقتا تړل شوې ده. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ملي چمتووالي ادارې د اطلاعات او نشراتو رئیس محمد یوسف حماد وی له پرون ورځې تر اوسه په یو شمېر ولایتونو کې د باران او واورې ورېدو درانه زیانونه اړولي. د نوموړي په وینا د دغو ورښتونو له امله په پروان، بامیان، میدان وردګ، قندهار، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې 11 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 3 تنه نور ټپیان دي. نوموړي زیاته کړې چې په یادې پیښو کې 9 کورونه ویجاړ شوي او 11 کورنۍ زیانمنې شوي، له 500 ډیر څاروي تلف شوي او همدارس د ځینو ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو ترمنځ لارې د تګ راتګ پر مخ تړل شوي. له پیښو سره د مبارزې امادګي ملي ادارې د ولایتي ریاستونو د لومړني راپورونو له مخې چې له تېرې ورځې راهیسې د هیواد په اکثره ولایتونو کې د باران او واورې ورښت پیل شوی دی چې د واورې او باران له امله له بده مرغه په پروان، بامیان، میدان وردګ، کندهار، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې 11 کسان شهیدان شوي، 3 کسان زخمیان، 9 کورونه په نیمه ډول ویجاړ شوي، 11 کورنۍ زیانمنې شوي دي او همدارنګه 530 څاروي هم له منځه تللي دي. بلخوا د میدان وردګ ولایت امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په یوې خبرپاڼې کې ویلي د کابل کندهار لویه لاره د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې د تیز باد او پرله پسې واورې ورېدو له امله تر بلې خبرتیا پورې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوی دی. د خبرونو دوام ته راغلاست. نن بغلان هم د سکال د ژمي په لومړي ځل واورې ورښت شاهد و. د واورې د دې ولایت بزګرانو اوسیدونکو ته نوې هیلې وربخلي دي. د پلخمري ښار اوسیدونکي وایي چې د وروستیو وچکالیو وروسته دا واورې کولی شي د کرنې او د اوبو سرچینو پیاوړتیا لپاره د ګټور کال ژمنه وکړي. خو د دې خوشبینۍ سره سره د تودوخې او خوراکي توکو د بیې لوړوالي د ځینو کورنیو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي دي او دوی د ژمي په موسم کې د اړمنو خلکو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. په بغلان ولایت کې د کال د لومړنۍ واورې ورېدو ته هیله دي. د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې د سږکال لومړی واورې ښار په سپین رنګ پوښلی او یو ځل بیا یې د بزګرانو او د دې ولایت د اوسیدونکو په زړونو کې هیله راژوندۍ کړې ده. اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ د کرنې سکتور ته جدي زیان رسولی دی او د سږکال لومړی واوره د یو ګټور او شین کال ژمنه کوي. یو شمېر اوسیدونکي واوره او باران د اوبو سرچینو او کرنې د تغذیې لپاره ګټور ګڼي او له خلکو یې غوښتي چې د واورو سپمولو ته جدی پاملرنه وکړي. ما از الله تعالی بسیار سپاسگزار هستیم اولا از اینکه برخی یک نعمت بسیار بزرگ است که الله تعالی برای ما شما عطا فرموده و دوم از این خصوصا در کشور عزیز ما افغانستان که دیگه اولا برای زیاد شدن آب و دوما برای زراعت بسیار مفید است در کشور ما. حالا بسیار خوشحال هستیم که از خودش یک نعمت است، خودش یک نعمت پروردگار است. در برفا که از بارانا آبیاری زیاد میشه، آب زیاد میشه، به زمیندارا و کشت و زراعت و کل چیز مفید داره دیگه. آب بسیار برای دهقان‌های ما شما مثلا در سرحدها بسیار مفید است، بر کشت و زراعت، بر دهقان‌ها مثلا به آبیاری‌ها کمک میکند، به سرمنشای کوه مثلا که چقدر مثلا آب تولید میکند، به نبودن آب مردم دچار خشکسالی میباشه و غیره مشکلات‌های اقتصادی میشوند مردم. خو د واورې ورغ د ځینو کورنیو لپاره خوندور نه دی. یو شمېر اوسیدونکي د تودوخو او خوراکي توکو د بیو د لوړېدو په اړه شکایت کوي او د ژمي په موسم کې د اړمنو کسانو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. برف است، هوا سرد است، نیازمندای بیچاره و بیکاری هم زیاد است، مردم غریب و فقیر زیاد است، زمستان سرد است، ماجرا زیاد آمده و از حکومت همین تقاضای ما است که سر مردم غریب و بیچاره نظرشان باشه. دارگی که داره، فقط اگر میخوایم خدا را خوش کنه، بندش خوش باشد، دمی غریب بیچاره رسیدگی کنه. در خانه زمستان در خانه های بعضیش بوری عمالی باور داری که یک چوبی گویر نزنه آتیش بزنه، میای 1 کیلو نان خشک از بازار میخره میبره در خانهش تر میکند او میخوره. خواهش من اینه نیست.
دا په داسې حال کې ده چې د سالنګ لویه لاره د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې ده او د واورې ورغ د هیواد په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې لارې بندې کړې دي چې اوسیدونکو لپاره یې جدي ستونزې رامنځته کړې دي. د بدخشان ولایت د یفتل ولسوالۍ د فرمغل سیمې د اوسیدونکو په شخصي پانګونه د 25 میلیون افغانیو په لګښت د یو پل د جوړولو چارې په رسمي ډول پیل شوې. دا پل د کوکچې سیند پر سر جوړیږي او موخه د ترافیکو اسانتیاو او د څو ولسوالیو نښلول دی. د 25 میلیون افغانیو په لګښت د یو پل د جوړولو چارې چې د بدخشان ولایت د یفتل ولسوالۍ اړوند د فرمغل سیمې د اوسیدونکو په شخصي پانګونې تمویل شوی په رسمي ډول پیل شو. دا پل د کوکچې سیند پر سر جوړیږي او موخه یې د تګ راتګ اسانتیاو او د څو ولسوالیو ترمنځ نښلون رامنځته کول دي. با هزینه 25 میلیون افغانی اولا توسط مردم با غیرت همین چند دهکده که در اینجا هستن توسط اینای ما میشه تمویل میشه، اما با شفقت والی صاحب محترم، والی بزرگوار ولایت بدخشان یه چی شد وعده داده شد که بودجهش توسط اونا انشالله تمویل میشه. باز هم انشالله امید است که با تأسیس پل اینجا تقریبا 10 قریه ما مستفید میشه و از این پل مترو که چالش مشکلی داشتن. شما میبینین که اینجا با کشتی ها و چیزا مردم تیر میشتن. د فرمغل سیمې اوسیدونکو د دې پروژې له پیل څخه خوښي څرګنده کړه او وایي چې د کوکچې سیند پر سر د یوه معیاري پل نشتون پخوا خلکو ته جدي ستونزې جوړې کړې وي او ان ځینې کسانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. هزارها حادثه در رابطه با همین دریا شدگی است که ما خودمان همین میفهمیم. چندین مراتب شاگردای ما در همین دریا غرق شدن. فعلا یک واسطه یا یک مثلا پولی در اینجا آمده توسط مردم از جناب محترم والی صاحب آمدن ها این را دیدن کردن. یک چندین زنکایی که با ارتباط زایمان بود اونا در فیض‌آباد نقل داده نتونستیم ارتباط از اینکه چندین زنک اینجا شهید شد و مردم با مشکلات‌های گوناگون گرفتار بود. د سیمې اوسیدونکو له حکومته غوښتنه کوي چې د پرختي پروژو د پلي کېدو په برخه کې له دوی سره لا زیاتې همکاري وکړي. له تاسو خپل ټول همکاران په مننه سره زموږ د شپې 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه شپه ولرئ.